رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګستاخی انجام تاسو کو چې په کوټه کې یو کس چې هغه بظاهره خګیره پرېخي دا او باقاعده منځ گزاره او یو ځای باقاعده حافظ قرآن دی د هغه نه باوجود داغه د خپل نه داسې کلمه وته چې دا هغه باقاعده د ایمان نه خالص او بیا تاسو خاتمه وکړه چې بولس والا بیا تانه کې دن نه وځي قتل منګه تاسو ځان څنګه د ګستاخیانو نه وسات ځکه چې عجیب دور دی په دې وخت کې د فتنې او فساد دور دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو داسې وخت راشي چې خلک خپل د کور والا سره خپل د زنانه سره خپل د بیوی سره بزینا کوي نو محدثین په هغه حواله سره فرمایي چې ځکه چې خلک چې کوم نه باس خلک بداسي چې هغه د خپل نه داسې کفري جمله وباسي چې هغه په د اسلام نه اوزي خارج شي هغه ته پته مونږ لګي دا غینه باوجود هغه خپل کور ولا سکورواله کې پته بوته نه چې ظاهره خبره چې د اسلام نه خارج شو داغه نکام ختم شو هغه باندې خپل خزه طلاق شو نو نن هغه دور دی چې نن سبا منګه تاسو د جبه نه ده د خپل په کنټرول کې نه ساتو د ټول فساد چې کوم دی دې چبي دی چې موږ خپل جبه په کنټرول کې کو نو موږ به ډېر شي فساداتونه بشو نن سبا ډېر جګړې چې کوم دي ډېر فسادات دغه صرف د جبې د وجې دي ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه شیزونو یو سړی مال ضمانت راکړي زه داغه د جنت ضمانت اخلم دوه شیزونو ضمانت راکړي دوه شیزونه څه دي یو د جبا او دویم د چې کوم دی شرمګه د دې دوه شیزونو ضمانت مال راکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه داغه د جنت ضمانت اخلم نو دا کنټرول کول ډیر ګران دي نن سبا کې چې څومره فسادات دي غره دي د دې دوه شیزونو د وجې دي نو په کاردار چې موږ تاسو خپل جبه چې کوم دغه په کنټرول کې ساتو دیمه خبره دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیمات دي رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت چې کوم دی هغه زمونږ تاسو ته داغي علم نشته موږ مسلمانان یو موږ ځان ته مسلمانان یو د نبی کلمه ویو لیکن د هغه نبی چې کوم سیرت ته زمونږ اساسو مخې ته نشته چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت په کتابونو کې وګورو او کتابونو نه سبا کې خو سوشل میډیا دور نه پدې حواله سره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم صفات دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم سیرت ده هغه موږ تاسو د علماو نه واورو نو ان شاء الله تعالی زمونږ تاسو په ځل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت پیدا کیږي او واورای رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين یعنی پتا سو کې هغه سړی مسلمان نشي کېده چې د سو پورې خپل د مور خپل نه خپل د اولاد نه بلکې د پورا انسانانو نه تمام مخلوقاتو نه زه هغه انسان ته محبوب شوی نه یعنی تمام خلقونه ټول نه زیات محبوب چې کوم دی زه نه ما هغه سړی مؤمن نه دی نو به حیثیت مسلمان زمنګ لپاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دومره مینه محبت پکار ده چې خپل د مور خپل د بچو او د ټول مخلوقاتو نه ټول انسانانو نه زیاته مینه موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وګو نو بیا پس تا غینه موږ کامل مسلمانان نن موږ تاسو ګورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موږ څومره مینه آیا موږ خپل د مور نه زیاته مینه کو آیا موږ خپل د بال بچو نه زیاته مینه کو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کنو د خپل ځان نه موږ زیاته مینه کو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کنه نو موږ ګوره مسلمانان نه یو موږ کامل مسلمانان نه یو دا په هغه صورت کې چې کله موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مخ کې شي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت پڑھاو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره عظیم هستی و نو بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت زموږ سره تر دا وجبه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د نبی علیہ السلام په یو حکم باندې خپل هر څه قربانو خپل ځان به قربانو خپل بچی به قربانو خپل مال جان هر څه به قربانو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حکم باندې ولی چې هغه ته د هر سنه محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شان دی زنانی واقعیا ډیر مشهور ده چې هغه ته خبر راغی د په جنگ کې چې کوم دی خبر راغی چې ستا خاون چې کوم دی شهید شو هغه زما سفروانش چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په صورت دا شان دی زوی خبر راغی چې څومره رشتہ دارانو دا خبر راغی نو بای په هر موقع باندې بغیداد سوال کو چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه دی
یعنی زما دا ټول بچی دی قربان شي، زما خاوند دی قربان شي، زما ټول رشتہ داران دی قربان شي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم په صورت حال کې دا غي زنانو دا غي وخت د صحابيات او صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینا و. نن موږ تاسو یو بل ته وګورو چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینا لرو یا نه لرو. او په دې موجوده ده چې دی کس چې کوم دی د علماء ډیره بد بیا ادبی کوله، علماء ته به کنزل بدره دی ویلي، او دا علماء چې کوم دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثین دي، العلماء ورثه الانبیاء. نن سبا کې زمونږ په معاشره کې بیا خاص کر کې پښتنو په معاشره کې علماء کرام ته سپکت لګيږي، بدره دي ته ویل کېږي، داغي انجام چې کوم دی بیا دای وي، داغي انجام هغه بیا په کفر باندې کېږي، هغه بیا د رسول الله صلی الله علیه لمه د علماء ګستاخیانی کې بیا بیان کې بیا داغي نتیجه چې راوځي هغه بسره وځي، هغه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخیانی شروع. نو په کار دار چې موږ د علماء بیا دیونه کچره دی وسه پوری غلطیانی شوې زمنګ نه باقي باندې موږ د الله توبه واسو او مخه ته خپل د جبه چې کوم دا په کنټرول کې ساتو، دا ټول فساد چې کوم د جبه دراسه ده. نو په دې حواله سره ګور ډېر د احتیاط خبره ده او ډېر چې کوم د فتنه فساد دور لري په دې دور کې چې کوم د خپل ایمان محفوظ اول دا ډېر ګرانه خبره ده. نو په حدیث شریف کې خو دې پور راځي چې سړی به چې کوم دی هغه اعمال کې او ډېر ښه عمل وکړي د دې پورې چې د جنت او د میاس کې به صرف د یو لیش چې کوم د فرق دومره به د جنت ته نږدې شي. دا غیر نه بعد به داسې عمل وکړي، داسې کار وکړي چې د خاتمه چې کوم د هغه چې کوم د جهنمی باندې وشي، یعنی د جهنمی په دې صورت کې به د خاتمه وشي. او دا شان دی یو سړی به داسې چې هغه بد کار کوي د دې پورې چې هغه جهنم ته دومره قریب شي چې د یو بالش فاصله وي. دا غیر نه بعد به بیا توبه وکړي، د الله رب العزت طرف ته رجوع کړي او بیا چې کله د خاتمه کیږي نو هغه به هغه صورت کې بکیږي چې د جنتی. کوشش دا پکاره چې موږ په هر وخت کې د جنت طلب کو، داسې عمل کو چې الله رب العزت پی راضي، د الله رسول پی راضي، داسې عمل نه کو چې باغی باندې الله ناراضه کی. وګرنه بیا چې زمونږ خاتمه هغه بیا ډیره بیان کې څنګه چې دې سړي دا خاتمه وشو. الله رب العزت موږ تاسو لا په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي، اجازه راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.